یا خو به ته په هغې تختې سل ځلې بخښنه لیکې یا سر له سبا نه دفتر ته مه راځه. زه له سبا نه دفتر ته نه راځم. کومه تېروتنه چې ما نه ده کړې د هغې لپاره بخښنه نشم غوښتی. که څه هم که زه بېرته اګرا ته لاړه شم لږ وخت و مګر تاسې سره کار کولو کې ډېره خوشحاله شوم. بس دې لپاره خفه یم چې ستا باور مې ترلاسه نه کړ. د دې لپاره بخښنه غواړم. आँखों पे धूप सी ऐसी पड़ी है, ख्वाब जो थे पिघल गए, आंसुओं ने कहा दिल की सुनी है, पलकें मूंदी निकल गए. نه تر اوسه تبکي نه ده راغلی. نن لږه ناوخته راځي ځکه څېړنې ته تللې. ته ووایه څنګه یې؟ اولادونه څنګه دي؟ هغوی چیرته دي؟ اولادونه همدلته دي. پرته له مانه خو زړه مو خوشحاله دی. زړه خو باید خوشحاله وساتو پونم جانې. له تاسو نه خو خبره نه یم مګر زه خپل کور پسې ډېره خفه شوې یم. تر اوسه پورې خو د خپل کور نه دومره لرې نه وم تللی. پلاره ما مې خپل ټول شیان راټول کړل او ټول مې په قطۍ کې کېښودل او بخښنه غواړم. شوب څه وویل؟ شیان یې راټول کړل؟ نه پونم جانې مطلب هغه د خپل کرکټ شیان راټول کړي دي. هغه په کور کې اخوا دېخوا لیدلي دي که نه د دې لپاره. رښتیا ووایه ستاسو له غږ نه ښکاري چې کومه خبره خو ده. نه پونم جانې هیڅ خبره هم نشته. هر څه ښه دي. یو ځل شوب ته موبایل ورکړه. بلې ته خو یې اورې؟ هو زه یې اورم. غواړم له شوب سره خبرې وکړم. ښه بلې مورې ته څنګه یې؟ او تبکي خور مې څنګه ده؟ زویه ته د تبکي کوټې ته لاړ شه او ما سره خبرې وکړه. خو مورې ولې؟ زویه ته خو زما نازولی زوی یې نو څه چې درته وایم هماغسې وکړه. د تبکي خور کوټې ته لاړ شه او ما سره خبرې وکړه. سمه ده مورې. ښه مورې اوس ووایه زه مې د تبکي خور کوټې ته راغلم. زویه ستا خو په یاد دي کله دې چې ښوونځي کې جنګ کوه او کور ته به راتللې نو سیده به زما په غېږ کې کېناستې او په ژړا ژړا به دې د خپلو ملګرو نه شکایت کوه. څه به دې راته ویل زویه؟ مورې زما نږدې ملګري خو ته یې زه خو هر څه تا ته وایم که نه؟ نو نه مار څه راته ووایه. څه مورې؟ هلته څه روان دي زویه؟ څو ورځې کېږي چې ستا پلار او عادتې راته په اندېښنې ښکاري. که زه چې پوښتنه کوم نو غلی کېږي. ووایه زویه هلته څه شوي دي؟ زویه ستا د زما په سر قسم وي هلته خو هر څه ښه دي که نه؟ مورې دلته هېڅ هم ښه نه دي. پلار چې مې د خور د واده لپاره پور اخیستی و د هغه له امله خو مې دوکان له لاسه لاړه او اوس خو مو کور هم له لاسه ځي. او مورې ته پوهېږې اوس خو مې د پلار روغتیا هم خرابه شوې ده.
خو نه غوښتل چې درته ووایم خو زه څنګه له تا نه څه پټ کړم زویا موبایل راکړه پونم جانې ګوره ځان خفه نه کې زه دلته هر څه سنبالوم دومره کارونه وشول او تا یوازې زما اولادونو دومره ستونزې وزغملې او زه دلته تا ولې داسې وکړه ولې ته داسې وکړه امورې زه درته یوه اړینه خبره کوم امورې څه شوي امورې ته ولې ژاړې پلار مې زنګ وهلی پونم جانې د خدای لپاره تبکي ته هېڅ هم ونه وایې هغه به ډېره خفه شي نه نن زه ستا خبره نه منم د دومره کارونو په کولو سره کومه تېروتنه چې تا کړې زه هغه تېروتنه نه کوم زه نه کوم بله پلار مې څه پټوي مورې ووایه که نه هر څه خو ښه دي که نه مورې د ښه کېدلو لپاره هلته نور څه نه دي پاتې ستا د واده لپاره چې کوم پور اخیستی و هغه پور زموږ هر څه یې په اوبو کې ډوب کړه لومړی دوکان لاړه او اوس مو کور له لاسه لاړه کور مو له لاسه ورکړه امورې مژاړه خیر دی امورې خیر دی مژاړه په سر مو چې چرت وي نو کولی شو چې هر غم وزغمو مګر اوس به څه کوو څه به کوو امورې ته خو ته ماته وایه چې همت ولره او ته خپله امورې نوره مه ژاړه هله نو پاڅېږه ما سره راشه او پورته شه مورې او پلاره لوره تر اوسه خو مې واده نه دی کړی او تا سره له اوسه زه پردی کړی یم لوره دا ته څه وایې که زه چیرې تاسو له ځان نه جلا کړم نو زما په بدن کې به څه پاتې شي تاسو خو زما روح یې روح پلاره مګر دومره لویه خبره دې ولې ما نه پټه کړه لوره هغه هر څه زما له امله شوي که نه نه به زما د واده لپاره پور اخیسته ته ملامته نه یې لورې دا هر څه زموږ قسمت دی لورې ته اندېښنه مه کوه که ښې ورځې نه وي نو بدې ورځې به هم نه وي هر څه به ښه شي لورې هر څه پلاره ته پوهېږې د ټولې نړۍ ښه پلار یې
خورې مونږ ټول بیخي ښه یو او هیڅ کومه ستونزه نشته خورې. ادیتي تا ماته هېڅ هم ونه ویل خورې؟ او زما خبره په غور سره واوره. تاسې ټول به سبا ته ناوې ډاډه راسئ. لورې نوې ډاته هلته تا سره دا ته څه وایي لورې؟ داسې ناڅاپه موږ ټول هلته کله چې هلته ښه کېدو لپاره کوم څه نه دي پاتې نو څه ګټه لري چې هلته اوسئ؟ او هسې ما دلته ډېره ښه دنده پیدا کړې. هو لورې مګر خیر دی پلاره اوس راته نه مه وایه. تا زموږ لپاره ډېر څه کړي او اوس زما وار دی چې تا سره ملتیا وکړم. نو بس سبا ته تاسې ټول به دلته راځئ. زه او مور مې دلته په تمه یو. موبایل بندوم. د خدای په امان. پلاره لورې خلک وایي چې لورګانې د پردي کور دي مګر زه وایم یوازې لورګانې دي چې په ژوند کې هېڅکله نه پردی کیږي. هېڅکله هم نه کیږي. نه لورې مه ژاړه مه ژاړه مه ژاړه. ښه لورې په دفتر کې څه وشول؟ تا غوښتل چې کوم څه راته ووایې؟ یا خو به ته به هغې تختې سل ځلې بخښنه لیکې یا له سبا نه دفتر ته مه راسه. څه شوي لورې؟ څه خبره ده؟ مورې د دفتر یوه وړه خبره وه داسې هېڅ خبره هم نه ده. ښه مورې ډېره وږې شوې یم خواړه راته تیار کړه. ښه سمه ده همدا اوس یې تیاروم. سنجیا زویا هغه گجانن ومنل او کنه څنګه یې به نه مني پلاره؟ همدا چې ستا نوم مې یاد کړ زر یې په پاڼه ګوته ولګوله او ځمکه یې ستا په نوم کړه. د دې نامتو دوکان مټایان خو به تاسې خوړلې وي مګر موږ یې اوس تاسې ته ښکاره کوو. د نامتو دوکان د مټایانو پاخبل هو لیدونکو موږ نن ډېر اړین معلومات پیدا کړي دي. تاسې ګورئ د ګڼ شاملال د زهرجنو مټایانو پاخولو ګدام چې د دې نامتو دوکان تر شا لویه درغلي ده. دوی ته وګوره دا خبرې اعلانم یوازې بې ځایه خبرونه خپروي. د یو ښه سړي ګریوان ته لاس ور واچوه او نوم یې په ټولنه کې بدوي. په ټولنه کې د شرافت په نوم درغلي کول د هغوی نوم باید بد شي. نن د هغه وار و او سبا ته زما په اړه معلومات وړاندې کړې د خپل پلار په اړه. ما کله ستا نوم واخیسته مګر که ته خپله پوه شوې نو ښه خبره به وي. ځکه که په کومه ورځ ستا د کارونو په اړه ما ته یا کوم بل چاته کوم پوخ ثبوت پیدا شي نو هغه ورځ ستا رښتیا هم د ټولو په وړاندې افشا کېږي. आंखों पे धूप सी ऐसी पड़ी है
که تا ته دا تېروتنه وبخو نو ټول کارکوونکي به همداسې تېروتنې کوي. د دې لپاره ته باید د دفتر په تختې بخښنه ولیکې، هغه هم سل ځلې. لورې ستا د واده لپاره مو چې کوم پور اخیستی و هغه پور زموږ هر څه په اوبو کې لاهو کړه. لومړی دوکان لاړه او اوس هم زموږ کور هم له لاسه لاړه. هر څه به ښه شي لورې، بس ته دی په بېغمه زړه کار وکړه لورې. که تا ته دا تېروتنه وبخو ستا د واده لپاره مو ټول چې کوم پور کارکوونکي به اخیستی همداسې و تېروتنې کوي. یا خو به ته به هغې تختې سل ځلې بخښنه لیکې هغه پور یا هم سر له سبا. بس ته دی په بېغمه زړه کار وکړه. ته هم بیخي یوازې پاتې یې که نه؟ د پلار په څېر مې هغه څه له لاسه ورکړل. هغه هم زما او زما د ژبې بندېدو له امله. بخښنه غواړم پلاره، ډېره بخښنه غواړم. انا زه مې پلار یوازې نه پرېږدم. پلار مې تر ننه پورې زما لپاره هر څه کړي دي او اوس به زه د هغه لپاره هر کار کوم. او په تا باندې به پام ساتم. ته مې هېچاته څه نشې ویلی او زه هم چاته کوم څه نشم ویلی، مګر وروسته له دې نه موږ دواړه به له یو بل سره خپلې خبرې کوو. ښه سمه ده، ماښام ته به وګورو. زر کوه لورې، د خدای په امان. دفتر ته در باندې ناوخته کی. مورې ته پوهېږې پلار شو به ودیتې به تر ماښامه پورې راورسېږي. ښه په دې خو زه پوهېږم، مګر تا څنګه ځان دومره زر تیار کړ؟ هره ورځ خو دفتر ته ناوخته ځې. هغه مورې نن په دفتر کې ډېر اړین کار لرم. فکر کوم که وخته لاړه شم نو وخته به یې خلاص کړم. یو ناڅاپه دې دومره ذمهواري په غاړه واخیسته؟ ته زما لپاره اندېښنه مه کوه، په بېغمه زړه دې خپل کار کوه. واخله چای دې وڅښه، زه درته خوږې وریژې راوړم. واخله وڅښه. خوشحاله اوسې. دروفه تا ته مې یوه ډېره اړینه خبره کوله. ووایه مورې. پرون چې تا کوم عملیات ترسره کړي د هغه په اړه. دروفه ته په خپرونه کې ولې داسې کمرنګې خنقاقونه اغوندې؟ اوهو ستا په عمر هلکان څنګه روښانه خنقاقونه اغوندي د فلم د هلک په څېر، او ته یې چې بس. مورې دا ته څه وایې؟ ما فکر کوم چې زما د خپرونې په اړه کوم څه وایې، او ته خو دا کومه بړه خبره نه ده دروفه. بل ځل در سره زه بازار ته ځم چې درته خنقاق واخلم. ستا کوم سینګار کوونکی چې دی هغه هېڅ ښه نه دی. څنګه ویښتان درته جوړوي لکه هېڅ چې د ګومنځ کړي نه وي. ته که نه نن هغه بدل کړه. مور جانې د سیګار کوونکي غلطي نه ده، هغه په اصل کې پرون ما او تبکي. بس دا خبر پرېږده. تا کوم نوم واخیسته؟ تبکي. څومره ښکلی نوم دی که نه؟ دا تبکي څوک ده؟ هغه یوه نوې کارکوونکې ده، اوس یې دنده پیل کړې. تا خو ورسره لیدلې که نه؟ چا چې په ګلیزه کې زما په مخ کېک و مخمورې او بیا بېهوشه شوه. هغه تبکي ده؟
دروفه هغه چې تا سره د څېړنې لپاره تللی وه نو مطلب چې ډېره باجرته به هم وي همداسې نه ده زما له خوا هغې ته آفرینې ووایه او تا د هغې ستاینه کړې او که نه کله چې څوک ښه کار کوي زویه نو باید د هغه جرأت نور هم ډېر کړو ته د ځان سره تیار کړه راشه د سهار چای تیار دی ښه